سلامونه. په مایکروسافټ ورډ کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی: تور، سور او زرغون. څنګه کولی سم د دغه عنوان په څیر لاندې متن هم په درې رنګه کړمه؟ یو طریقه دا ده چې زه هر خط چې دی درې وار انتخابوم او بیا له دې ځای څخه رنګ ورکومه. که دا متن خورا اوږد وي نو زما لپاره به دا کار ډیر ستومانه کوونکی وي. ښه، اسانه لار دا ده چې زه له کمپیوټر کیبورډ څخه الټ بټن ونیسم او بیا راسم مثال د دغه ځای څخه زه ونیسم دغه متن انتخاب کړمه. دا مخکې نه تور رنګ دی او دلته هم په عنوان کې اوله برخه چې ده تور رنګ دی. دا دې همداسې وي. راځم دومه برخه د مابینځ برخه الټ نیسم، د موس په ذریعه باندې تر اخره پورې راکشوم، مثال دغه اندازه. اوس راځم د رنګ له ځای څخه سور رنګ ورکوم. بیا راځم الټ نیسم، د موس په ذریعه بټن چې دی کښېکاږم تر اخره پورې راځم او دا ځل زرغون رنګ ورکوم. دا و د متن د انتخابولو یا د بلاک په څیر باندې د متن انتخابولو طریقه، یعنی له کمپیوټر د کیبورډ څخه الټ نیسو او بیا د موس په ذریعه په چپ لاس کلیک چې دی هغه کښېکاږو او تر اخره پورې انتخابوو.